یا ستوري یا ښکلا د سرزمین درته راوړم. د ولسمشر غني لومړي مرستیال د استعفا ګواښ کړی دی. د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح ګواښ کړی که چیرته بیا دوه سره حکومت رامنځته شي نو دی به له خپلې دندې استعفا وکړي. ډېر خلک ډېر خارجي رایې غوښتل چې دا قانون مات شي او د قانون نه خلاف یو شی جوړ شي. هغه نه جوړېږي. یا دا تاسو باید باور او اطمینان ولرئ. دوه سره حکومت نه جوړېږي. که دوه سره حکومت جوړ شو زه نه پاتې. نوموړي دا څرګندونې په ننګرهار کې د نوي ګډ حکومت د جوړولو له پرېکړې څو ساعته مخکې کړې وې او د ګډ حکومت تر موافقې راوروسته یې تازه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې خلک د ګډ حکومت له رامنځته کېدو سره سخت مخالف دي ځکه په تېرو 5 کلونو دوره کې دغه حکومت هیڅ کومې لاسته راوړنې نه درلودې او آینده کې هم د داسې حکومت له مثبتو پرمختګونو خلک ناهیلي دي. بلخوا په نوي ګډ حکومت کې لوړ مقام هغو خلکو ته ورکړل شوی چې د سولې دښمنان او د جګړې غوښتونکي دي. نو په داسې شرایطو کې د ګډ حکومت رامنځته کول د سولې د سبوتاژ له هڅو څخه شمیرل کیږي.